وحید عمر او پیروز الدین پیروز سره مشرانو جرګې څه وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. کورونا که څه هم نړیوالو او خلکو ته په یوه پته وخت دی، خو افغان چارواکو ته بیا په یوه لوی نعمت بدله شوې او د جیبونو د ډکولو سیزن روان ده. په هر حال تازه مشرانو جرګې نن د عامې روغتیا وزیر او د کورونا پر ضد د اطلاعاتو د دولتي کمیټې پخوانی مشر وحید عمر د راڼه حساب نه ورکولو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. مشرانو جرګې ویلي د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر لوی سلاکار وحید عمر د کورونا پر ضد مبارزه کې د شویو مصرفونو په اړه د ځواب نه ورکولو له امله لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي. د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون غړي ګل احمد عظیمي وویل دوی څو ځلې د عامې روغتیا وزیر او وحید عمر وروغوښتل چې دوی ته حساب ورکړي، خو دواړه حاضر نشول. دوی وایي خلکو د کورونا پر ضد مبارزه کې د پیسو په لګښت نیوکې لرلې، نن مو دوی بیا راوغوښتل خو رانغلل او قانون ته د سپکاوي په جرم څارنوالۍ ته معرفي کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه 27 میلیونه افغانۍ یوازې د کورونا پر ضد تبلیغاتي مبارزه او شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ ولایتونو ته د کورونا پر ضد د طبي جګړې لپاره مصرف شوي دي. دا په داسې حال کې چې د کورونا پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. که څه هم تر اوسه نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا پر ضد مبارزه کې 104 میلیونه، اروپایي ټولنې 128 میلیونه، د پیسو نړیوال صندوق 220 میلیونه او امریکا 13 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي او ولسمشر غني هم د عامې روغتیا وزارت صلاحیتونه د دغه پیسو په لګولو کې زیات کړي، خو لا ولس په دې اړه د شفافیت په برخه کې نه دی قانع شوی. دمګړی په هرات کې د کورونا د سلبستریز روغتون نوي جوړ شوي ودانۍ وسایل نه لري. ګڼ ولایتونه د کورونا د تشخیصیه کیټونو له نشتون څخه شکایت کوي. په هرات کې د لګول شویو پیسو حساب نشته. ګڼو ولایتونو کې یو ترموز په 15,000 او یو چپرکټ په 32,000 افغانۍ اخیستل شوی او په لوی ښارونو کې بېوزلو ته 4.5 کیلو غنم ورکول شوي، خو د دومره ډیرو پیسو د لګښت حساب هیچا ملت ته نه دی ورکړی. په هر حال څه بې وجدانه چارواکي لرو، حتی د مرګ او سختۍ په وخت کې هم د غریبانو وینې زبېښي او د انسانیت په نوم هیڅ نه پیژني. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.